برای دشار پلخمریز در براپا اما تسهیل آمده که بیخی تاریخ دمی طول 40-50 سالت کسی رقم خاطره نبره بغیر. په بغلان کې سیلونو لږ تر لږه 50 تنه مړه کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې د جمعې د ورځې له ورښتونو او سیلونو وروسته لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او تر سلو ډیر نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي چې سیلونو تر ټولو ډیر توان په بغلان ولایت کې اړولی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا او په ټولنیزو شبکو کې د خپرو شویو ویډیوګانو پر اساس د خلکو کورونو ته اوبه ننوتي او ګڼ کلي تر اوبو لاندې شوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانع وایي چې تر 150 ډیر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې بغلان ولایت ته هلیکوپټرې استول شوي چې په سیل کې بند پاتې کسان ومومي او وژغوري. د باین حال کې وویل د دوی لپاره چې ژر شپه راغله ښایي د بند پاتې کسانو د موندلو چاره ګرانه شي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي هدایت الله همدرد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پوځ په ګډون د بیړنۍ ادارې پرسونل په خټو او سیلونو کې د بند پاتې او قربانیانو د موندلو هڅه کوي. ځینې سیل ځپلو ته خیمې، خواړه او نور ضروري مواد رسول شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړمه ورځ وړاندوینه کړې وه چې د بغلان په شمول په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې سیلونه وبهیږي. دې ادارې د نن یا شنبې لپاره هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی.